او اوس بیل شوي بل شوي دي نو ته خفه ولې دوه خویندې مور پلار یې بس. السلام علیکم څنګه چل دی ته راشه که نه ته یار خفه نه شې یار بیا به زه در کوشي وم ما خو وی که ته ګرځېدی شې روخېجه راځه ما خو وی که ته ګرځېدی شې دا خو بیا به له ما رن نه درکو السلام علیکم څنګه یې رور دروازه را بنده کړه څنګه حالات ښه دي زه خو تا د دې لپاره ودرېدم د جمعې ورځ ده نن خو تا د خیال بری کړي نن زیات کسانو چوټي ده د جمعې پر ډېرو خلکو چوټي هلته هغه جومات والا را درنګ وکړو موږ جومات کې کار شروع کړی مې سیمټ راوړه نو ما یې د زه وځم نو داسې کوڅه ده کې نو رکشې والا خو بس صرف ته مې ولیدې تا ته مې اواز وکړو خو ته خو ځان له په داسې حال باندې یې چې اوس والله جي ما باندې تاسو کوڅو کې ورخېجولی چې دلې به ویسم او نو ته خو نشي کوزولی هغه سیمټ والا به وخېږي هلته کې نور لکان شته وي بیا واپس کوز کړي خو پیسې به رانه څومره لې دغه ځای کې نږدې دي مخامخ دغه ځای نه بیا راخېږي بس هغه چوک ته بیا وړلي چې څوم خوښېږي زه هم یو کار ولې نه کوې د جمعې ورځ ده خو ثواب پکې وګټه د جومات کار دی صحیح ده که نه جي اسانه له وی ویسو پرې به یوسې ها انشاءالله ته له کوم ځای زراعتچنې مډکي میرآباد جي نو ته خو ډېر لرې راغلی والله جي دا ټیلونو والا را باندې اکثر دوی په خپله خېجې موبایل ته به بل کوزې اورې او داسې زیات کسان راشي چې وګوري معذوره یې به بل بوځي چې ما به سبزي خرڅوله مخکې یادآباد کې او بس هګاړې هغه نیکانو خرڅ کړو چې اورې دا رالې بیا دلته چا واخېستو بس والله جي ما سبزي خرڅوله چې موږ څه سبزۍ پیسې نه وي به دلته ولاړم ساره 250 روپۍ کړي او به دغه ځای کې مې مسمون مې وکړو اوس دانې دلته رالم او که ستاسو سیمټ یې چې ویسو جي نو چې تاسو سره بس 250 روپۍ کړي دي نو بیا را باندې زه فری سیمټ څنګه یوسم د جومات کار دی جي ثواب کار دی مخکې به دې څه کول ته خو په خپلو معذوره یې والله جي موږ څلور وروڼه یم ها 3 ودونه کړي زه د ټوله مشر یم جي ما نه دی کړی ها او اوس بیل شوي بل شوي دي نو ته خفه ولې دوه خویندې مور پلار یې بس. ته خفه ولې ته ما ته وګوره دی خوا ولې خفه ها زه راته خبره کوم اوس زه راته ناست یم نو چې زه راته ناست یم نو بیا نور وروڼه دې شته که نه ټیک شو نو یو ورور دې دا دی مخامخ ناست دی دا ورور دې کیدای شي د نورو وروریانو نه مختلف وي خفګان به بلکل نه کوې په څه خفه یې دا راته ووایه څه مسله ده په زړه دې څه دي والله جي ما څه مخکې دی نه مخکې غټ لوډر زمونږ یو درېیم ورور دی هغه واده و بیا مې هغې له خرڅ کړو او دا اوس په کیک باندې په لاس باندې سټارټ وه مې په سلب سټارټ و د کور حالات خراب دي جي تا ته بله غونته اسانتیا په څه میلو شي چې مطلب ته وایې چې بس دې سره زما زندګي لږ اسانه شوله ته چې دا کوم کار کوې کې ته خوشحاله یې دا لوډینګ موډینګ خو ته کولی نه شي نشم کولی دا د سبزۍ کار کولی شم چې اورې اوم په دې کې د سبزۍ کار جي به دې ته بس مطلب چې دې کې سبزي ګرځې دې له به جنګله سازو کېږي سبزي به پکې لګوم چېرته بازار کې به ولاړ یم هغې به د څومره خرچه راځي 20-25 हज़ार रुपये सब्जी देगी 15,000 रुपये वाली जंगला शादी 15-16 20 25 15 16 سو شو 40-41 हज़ार रुपये पे रात लीजिए 40-41 हज़ार रुपये چې تا ته میلو شي بیا به ته ډېر نه به یې خفه بیا به د طبیعت لږ لږ ښه شي بیا به د مطلب مزدوري به د اسانه شي دا کور لین دین به پکې چلیږي بیا به خفه نه نه وخت یې تېرو بیا چې داسې کار وکړو
چې 40 روپو په ځای دله دا 50 روپۍ درکم دا وشماره ګپ لګوي شي تو وشماره بیا به راته پته ولګي چې ګپ لګوم که نه څه شوې 50 اوس به پیسه کوې جنگله پې تړو چې سب ځای کار وکړو مشکلات ته ختم شو او شکر دی په دې باندې به جنګله وتړې خپله سبزي به وروړې بیا هم پکې راسره 100 روپۍ پاتې کېږي نو زه هم د سبزۍ سرې پکې فروټ هم کېده ځان ته انشاءالله جی ٹھیک شو و داسې کار وکړو چې لکه کمې کار ته ته ولاړې د جمعې ورځ ده پرېږده دا د لوډ دا کارونه دا لوډینګ موډینګ ده صحیح نن د جمعې ورځ ده چوټي وکړه کور ته لاړ شه او سبا روز سبا د دې غم ځان لو که ځان پې سبزي اچوې کو فروټ اچوې ښه د سور کار به دي چې د سوري ته ودرېږه ښه مزېدار بس نه به چې کوم دی نو ستا مشکلات ستا مسلې سب هم نه راځي دا اوس چې ته کور ته لاړ شې او بیبي ته ووایې بیبي خو دې شته که نه او شکر دی ته بیبي ته ووایې چې زه رالم د وخته رالم مو چوټي مې وکړه او زه مو ځان له خپل روزګار شروع کړم نو بیبي به دې خوشحال وي که نه ولې نه که هغوی تپوس کو چې پیسې درته وي دا یو بل روډ راغلی آی شاباسې نو بیا به تا ته وایي چې تا له بل روډ خدای درکړی دی نو بیبي به وایي چې د ما حصې پکې نه ده کړی نو داسې کار به وکړې چې کله کور ته ځې نو د هغې نه مخکې به چېرته کې ودرېږې او ښه مزېدار دا 2 روپۍ سپېشل د بیبي دپاره دي دې به هغې له سره والې د خوراک او وله به یو څه ورته وایي دا مې تا له مبارکي اډوانس کې وروړه د خپل روزګار د شروع کېدو نه مخکې مې اډوانس کې تا له مبارکي وروړه دا به بیبي له ورکې دکه 50 روپۍ ستا د روزګار شوې اوس لاړ شه کور ته سبا روزه سبا ځان له غم وکړه او جاړې به بلکل تا خانده او زندگی سره به مقابله کو انشاءالله انشاءالله الله خوشحال صحیح ٹھیک ہو الله